سلام او وخت مو په خیر. بیا هم تاسو ټولو ته راغلاستلی د سیرت د انلاین زدکړې مرکز څخه. تاسو د انګلیسي آسانه زدکړې لړۍ ویلي. په دې لړۍ کې بیا هم تاسو ته مهم ورځني اصطلاحات وړاندې کوو. په پښتو کې وایو تر دروازې پورې در سره ځم. میلمه سره چې کله تاسو تر دروازې پورې ځئ هغه بدرګه کوئ. څنګه وایم؟ I will just see you to the door. I will just see you to the door. په پښتو کې وایي دوا دې شه، یا په عامیانه پښتو کې مونږ وایو بېشکه دی. نو تاسو به وایي big up to you. big up to you. پښتو کې وایو ځان مه غولاوه. don't kid yourself. don't kid yourself. او په پښتو کې چې کله تاسو وایي فکر مې بلې خوا مه اړوه. تاسو پر موضوع فکر کوئ، یو څوک مزاحمت درته کوي، په انګلیش کې به څنګه وایو؟ Don't distract me. Don't distract me. او دا به تاسو راته په کومنټ کې ولیکئ. ځان مه خوشې کوه، ځان مه ښایه.